صوبایي سکرټري اطلاعات د ملي اتل ملي شهید ګران زوی خوشحال خان کاکړ د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزي کمیټې ډېر قدرمن ملګري ملک عبدالمجید کاکړ صاحب د صوبه سیند پی ټي ایم کوارډینیټر نورالله خان ترین ملک عنایت الله کاسۍ صاحب ملا بارم اخوان او د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزي کمیټې صوبایي کمیټې ضلعي کمیټې علاقایي کمیټیانو ټولو قدرمنو ملګرو ځوانانو همزولو سپینږیرو ستاسو د ټولو په اجازه د ټولو تر مخه د پښتونخوا وطن هغه ملي اتل ملي شهید ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کومه چې خپل ژوند چې کله څه په شو په بد پوه سوی او خپل د کام مقدمه یې پېژندلې وله هم د هغه ورځې څخه 40 کاله مسلسل شپه او ورځ د هر ورځې په بنیاد باندې د دې کام دپاره مبارزه وکړه د دې کام د حقوقو دپاره غږ پورته کړي او د دې کام مقدمه یې تر پښتانه وطن تر هر کوره پورې او د دې ملک تر بالا ایوانو پورې او د نړۍ تر کونج کونجه پورې ورسوله او په آخر کې د دې وطن د دې محکوم کام دپاره خپل سر قربان کړي هغه ملي شهید ته د عقیدت د مینې او احترام سره ګلونه وړاندې کومه او خدای پاک دې وکړي چې الله پاک موږ ته د ده غوندې جرأت د ده غوندې حوصله د ده غوندې برداشت د ده غوندې سنجیدګي او د ده غوندې د خپل کام د مقدمې صلاحیت راکړي چې دغه د ده پاته سوې لاره پر مخ باندې یوسو او تر هغه ځایه ورسوو چې تر کومه ځایه پورې زموږ د کام په زراو په لکاو معلومو او نامعلومو شهیدانو دا ارمانونه ګور ته وړي دي عزیزانو د دې نه بعد د پښتون تحفظ مومنټ جنوبي پښتونخوا ټولو ولسوالۍ ټولو ضلعي کمیټیانو ټولو ننګیالۍ ملګرو ته آفرین وایم هغه الفاظ نه لرم چې خپل د ملګرو شکریا ادا کړم دا شکریا ډېر کوچنی لفظ دی دلته په دا 40 سنټیګریډ ګرمي کې چې دا ملګرو د یوې هفتې پر نوټس باندې شپه او ورځ څنګه پر ځان باندې یو کړل دلته په څرنګه کمپین وکړي او په دا 40 سنټیګریډ ګرمي کې دومره ولس سره رایو ځای کړي او دا ولس مسلسله د 5 غنټو څخه په دا ګرمي کې ناست دی آفرین ستاسو پر غیرت باندې ستاسو پر ننګ افغاني باندې ستاسو پر پښتونولي باندې او دا خبره د هغه خلکو پر مخ باندې یو کلکه چپلاخه ده چې هغه د 10 منټو د احتجاج دپاره هم یو 10 ګلخانان راوباسي او د بریاني پلیټ ورته منلی وي چې بیا به بریاني درباندې خورم نو عزیزانو زموږ د کام د خلاصون لاره هم دلته چې نن د دې سټیجه څخه د دې کام څومرې مسلې بیانې سولې د دې کام سره څومرې سوي ظلمونه بیان سول او د دې کام دشمن څومرې په واضح ټکو باندې بیان کول سولو د دې حل هم دا دی عزیزانو چې دا کام به یو منظمه تنظیم جوړوي یو منظمه تنظیم کولی سي چې دا کام د دې مشکلاتو څخه خلاص کړي چونکې تاریخ موږ ته دا راښیي تاریخدانان دا وایي چې یو غیر منظمه تنظیم یو غیر منظمه خلک که یو ځای ګټه هم حاصله کړي دوی پر دا ګټه باندې خوند نسي اخیستلی د دوی د لاسه څخه دا ګټه وځي خو یو منظمه تنظیم که یو ځای شکست هم وخوري د شکست باوجوده دی نه ختمیږي دی برته کښېني خپل د شکست وجوهات راوباسي برته مبارزه وکړي یو ورځ خامخا دی د کامیابۍ سره مخامخ کیږي نو دا د تنظیم ګټې دي چې دلته تنظیم نه وای دلته ډېر غټ غټ خلک راوتلي دي ډېر لوی لوی مرعات ورسره دي دلته د ډېرو غټو غټو خلکو سپارښتونه ورسره دي د ډېرو غټو غټو خلکو برګېډیرانو ټلیفونونه ورته راځي 20 کسان هم نسي سره یو ځای کولی خو دا کامي تنظیم دا دی چې دلته په دې ګرمي کې ټول پښتونخوا وطن سپینږیري او ځوانان ماشومان او کشران ټول پر یو پیټ سره یو ځای کړي دي او د ټولو یوه بیانیه ده چې ریاست
تیر کال پر 21 جون باندې کوم عمل وکړي چې زموږ د وطن دلته تر ټولو یو محبوبه شخصیت یې په شهادت ورسوئ. نن د دې خلکو پیغام دا دی، دا ټول خلک د ریاست د دې پالیسي څخه نفرت کوي. دا ریاست ته وایي چې ستا دا پالیسي پښتانه کام نه مني. موږ دلته خوا بده کړې ده، صرف خوا مو نه ده بده کړې، د دې حساب غواړو. خو نن ته زورور یې، خو دا حساب موږ درپسې لیکلی دی چې هر کله ما او تا په مخامخ سره کښېنستلو، زما کام پر یو پیج باندې سولو، دلته به د یوه شي حساب له تا سره کېږي. او پښتانه وایي دوه ورونه دریم حساب. او دا رقم عزیزانو د لالا شهید پر ژوند باندې دلته مختلفه خلک وژغېدل، پر مختلفو اړخو باندې وژغېدل. زه یوه خبره کول غواړم، چونکې هغه خبرې تکرارول نه غواړم چې دلته سوي دي. دا یوه خبره کول غواړم چې دلته د لالا نظریه، د لالا سوچ، د لالا فکر، د لالا فلسفه دا بیان سوله، او دا د لالا سره وفا هم حاصل کړي. دا ده چې موږ د ده لاره ټینګه کړو. خو دا د ځان ته دا وایم او بیا خپلو ملګرو ته دا وایم چې دا نظریه، سوچ، فکر، فلسفه خو ټیک ده، خو کوشش به کوو خپله لمن به هم داسې صفا ساتو لکه څنګه چې د عثمان خان لمن وله. خپل په ځان کې به دومره جرأت هم پیدا کوو، څومره جرأت چې خدای پاک عثمان خان کاکړ ته ورکړی ولو. په خپل ځان کې به دومره سنجیدګي هم راولو او خپل ځان به داسې تر کام جاروو لکه څنګه چې عثمان خان کاکړ ځان تر دې کام جار کوي. نو انشاءالله بیا موږ کولی سو چې موږ د عثمان خان ارمانونه پوره کړو. او دلته عزیزانو تاسو به کتل چې د پښتونخوا وطن که کوچنۍ مسله وله، که غټه مسله وله، که هغه د سکول او د کالج د داخلو څخه شروع کېدله، بیا دلته د پښتونخوا وطن تر ټولو وسایلو پرې راتلله. پر دې هره واقعه باندې به لالا شهید هیڅکله چپ نه پاته کېدی. همیشه به د احتجاج کوئ، که هغه د سینټ پر فلور باندې ولو، که هغه د یو جلسې د یو پلیټفارم څه ولو، که هغه د یو مظاهرې پلیټفارم درته میلاوېدی، که هغه د ټي وي یو ټاک شو پروګرام درته میلاوېدی. او نن که موږ د لالا پر فلسفه باندې ځو، نو بیا چې دا نن څه روان دي، زموږ په دې وطن کې څه روان دي، د چمن په باډر کې څه روان دي، پر دې به موږ قطعا خاموشه نه پاته کېږو. نن چې دلته د تېرو 10 ورځو څخه په کوټه نوړه کې کوم عمل روان دی چې هلته پوځیان راغلي دي، هلته دا نوړک مځکه قبضه کول غواړي، دا نوړک اوبه قبضه کول غواړي، دا نوړک ځنګلات دښتې قبضه کول غواړي. بیا یې بې شرمي تر دې حده ده چې هلته کوم خلک احتجاج کوي، پر هغو باندې تشدد هم وکړي. دومره یې بدماشي غرور لوړ سوی دی. نو موږ به د دې خلاف چپ نه پاته کېږو. بیا به موږ د لالا پر قدم باندې ځو، د دې خلاف به احتجاج کوو، راوځو به، روډونه به بندوو، خپل اواز به پورته کوو، تر هغه زورورو به دا غږ ورسوو چې د کومو زورورو په خوله باندې دغه کار روان دی. همدا رقم عزیزانو دلته د روژې د میاشتو څخه په موسخیل کې یو عمل روان دی. دلته د روژې په میاشته کې په موسخیلو کې دوه ډېر د کوچني عمر ماشومانې نجونې اغوا سولې. د دې تر اوسه پورې څه ته پته نشته. بیا هلته زموږ ملګرو احتجاج وکړي، بیا ډي سي صاحب ورته راغلی دی، زموږ ملګرو ته دا وایي، عام ولس ته دا وایي چې تاسو موږ ته لږ شواهد راکړئ. نو که بیا موږ کوشش وکړو، تنخوا دی اخلي، مراعات دی اخلي، شواهد زما د ملګرو څخه غواړي. نو دا یو بل ډېر خطرناک عمل روان دی عزیزانو. پر دې باندې به چوپ نه پاته کېږو. او عزیزانو دلته اوس یو بل عمل روان دی، دغه ګوډاګی وزیراعلی چې کښېنولی دی قدوس بیزنجو، نور د ده پر کردار نه غږېږو، خو دغه یو کار ده کړی دی چې دلته زموږ د دې پښتونخوا وطن، زموږ د دغه پښتنو علاقې کم لیویس فورس چې دی، د دې نوټیفیکیشن یې اوس ایستلی دی چې دا به په پولیس کې بدلیږي. موږ د دې سخترینه مخالفت کوو، دا موږ نه منو. زموږ د وطن لیویس چې دی، هغه زموږ د وطن بهترینه تحفظ کوي، هغه د علاقې هر سړی پیژني، هغه د علاقې معتبره هم پیژني، شریفه سړی هم پیژني، او د علاقې کور سړی هم ورمعلوم دی. لیکن دا چې ته اوس دلته دا په پولیسو کې زمه دا پولیس موږ ته معلوم دي چې نن سبا یې ټول دغه د ګوجرانوالا او د ډي جي خان خلک راکش کړي دي، دلته یې د پولیسو سوچوګان ځین جوړ کړي دي. بیا پښتانه په بې عزته کوي، د پښتنو کورونه په بې عزته کوي. نو دا دې واوري
موږ د دې عمل سخترینه مخالفت کوو او کېدا نوټیفیکیشن واپس نه واخیستی موږ چپ هم نه پاته کېږو د دې خلاف به موږ سخت احتجاج کوو دا خبره ورته کوو که تاسو واقعي دلته امن غواړئ بیا چې کوم مراعات تاسو دلته اپسي ته ورکړي دي چې وفاق خپله تنخواه ورکوي د هغه باوجوده تاسو دلته دا د بلوچستان حکومت دوی ته الګه تنخواه ورکوي او بیا چې تاسو کم اختیارات ورکړي دي کم پټرول او ډیزل چې دوی کاروي کم فیسلټیز چې تاسو ورکړي دي کومه مشینري چې تاسو ورکړې ده دا زموږ لیویزو ته ورکوئ دلته د چا پلار بیا دهشتګردي نسي کولی نه څوک امن خرابولی سي لیکن دا د دوی یو منصوبه ده دا د دوی یو چال دی چې هر علاقې ته دوی ځي هره د پښتانه علاقه قبضه کوي د دوی اول ټارګټ هم دا وي هلته اول د علاقې پر لیویزو باندې حمله وکړي بیا هلته پر پولیسو باندې حمله وکړي بیا د علاقې یو کاروباري سړی اوغوا کړي بیا چې په هغه علاقه کې د دوی لوکل ایجنټان وي هغه راسي پریس کانفرنس وکړي چې زموږ د ښار امن او امان خراب دی لهذا دا ښار دی خپل د ښار تاپوس په دا غلو باندې چې هغه دلته د وزیرستان ټول ګاډر دوی ویوړل خښتې یې ویوړلې د زنانو سوني یې ویوړلې بنګړي یې ویوړل ته نن خپل د ښار تاپوس دغه غلو تاواله کوې دا هېڅکله موږ نه منو زموږ د ښار تاپوس به زموږ د دې ښار سیول انتظامي نن راواخلو شنه یو غټې بدیانې او دښمنانې شمار کړو تر 500 زیاتې بدۍ دلته زموږ کام لري زموږ خپل کام دي دواړو خواو ته پښتانه وي یو بل یې تر ګریوان سره نیولی وي په دا کامي بدیانو کې موږ حساب راواخلو تر 10,000 ځوانان زموږ ډېر شهیدان سول تر 10,000 زنانې زموږ ډېرې کونډې سولې نو که چیرې د دغه 10,000 بجایه موږ 500 شهیدان د کام پر سر ورکړي ولی لکه عارف افغان چې سر ورکوي لکه ارمان لوني چې سر ورکوي لکه عثمان الله چې سر ورکوي لکه خانشید چې سر ورکوي لکه شیخ جیلاني خان چې سر ورکوي لکه اسد چکزي چې سر ورکوي لکه عبید الله چکزي چې سر ورکوي همدا رقم د بابړي سي راونیسي تر نن ورځې پورې چې دلته څومره قامي شهیدانو سرونه ورکړي دي نن به ډېر مخکې د دې وطن مسله حل سوی خو موږ په خپل آپس کې یو پر بل باندې ډېر جږیو یو د بل سره هیڅ قسم برداشت نه کوو خو دلته بلې خواته چې دغه پنجاب زموږ ټول وطن نیولی دی د ده په وړاندې بیا موږ هېڅ نه وایو نو دا یوه خبره کوو چې دا بدۍ به یو 2 بدۍ یو 5 بدۍ به خامخا پښتانه په جذباتو کې راغلي وي لیکن دا نورې ټولې بدۍ چې تاسو پلپسې واخئ دا د دوی په منصوبه باندې کیږي دا کلاشینکوفونه هم د دوی دي دا منصوبې هم د دوی دي دا ګاډیان هم د دوی دي دا تورې چیشې هم د دوی دي دا لایسنسونه هم دوی ورکوي او د دې په بدله کې تعلیم نه درکوي کتاب نه درکوي قلم نه درکوي اسپتال نه درکوي د سپورټس میدان نه درکوي بیا چې بدي کوي چې څومره کلاشینکوفونه دي په کار وي دوی یې درکوي نو دا پښتنو ته خواست کوو چې تر ابده 21مه صدۍ ده د دوی په دا منصوبو باندې سر خلاص کړئ چې دی کومه منصوبه تا ته جوړوي دا ستا دوست قطن کېدلی نسي دا د دې دا د پیدایشي طور دا تاریخي طور ستا دښمن پاته سوی دی دا ستا هغه دښمن دی چې دلته ډاکټر نجیب دی او سازش ته قتل کوي لیکن بیا یې هغه ستا د افغانیت تذلیل دومرې کوئ چې 3 ورځې په ټانک باندې راځړولی ولو دا یې د ټول افغانیت تذلیل وکئ همدا دغه د پنجاب بادارانو وکئ دی د لاهور جرنیلانو وکئ نو دا دښمن به پېژنو پر دا باندې به هېڅ قسم بروسه نه کوو عزیزانو او نو خواست دا کوو چې دا د وطن مسلې دي نن د لالا شهید ورځ موږ جوړوو د لالا شهید ډېره مشهوره خبره وله په هر تقریر کې ده کوله نن پر دې سټیج هم 5-6 مقررونه وکړله چې نیشنل ایجنډه به جوړوو نیشنل ایجنډه دا کام د دې ستونزو څخه اخیستلی نیشنل ایجنډه کام کار کول پکار دی نن ډېر خوشحاله سولم د زړه خوشحاله یم چې زموږ د ملتپالو ګوندونو ټوله رهبري دلته ناسته ده افرین وایم دغه اتحاد به پر مخ باندې وړو دغه یووالی به پر مخ باندې وړو کله موږ سره یو سو نو چې دا ټول ځوانان سره یو سو دا ډېر بزدله دښمن دی دا صرف زموږ د بې اتفاقۍ څه ده فایده اخیستې ده زموږ دا کمزوري نیولې ده چې په کومه ورځ زموږ سره یو سولو صرف دی خبر چې پښتانه سره یو سوي دي بیا دوی ته زموږ تاریخ ورمعلوم دی دلته رنجیت سینګ هم راغلی و دلته لاکو خان هم راغلی ولو دا د هغو لمسیان دي بیا د دوی خلاف مبارزه نه ده په کار دا خپله ستا وطن نه پرېږدي چې صرف خبر چې پښتانه سره یو دي نو اتحاد به کوو اتفاق به کوو چې د پښتانه کومې مسلې دي کم سے کم پر دې باندې به د هر رقم سیاست څخه بالاتر وکړ
قومي یووالی به ښکاره کوو یو موټی به کېږو چې دا مسلې مې هر کړلې بیا د هر چا خپله پارټۍ ده خپله نظریه ده خپل سیاست یې دی هر سړی زنده‌باد هره پارټۍ زنده‌باد خو د پښتانه پر مسلو باندې به خامخا سره یو ځای کېږو او دا یوه خبره بله کوم هغه پښتنو ځوانانو ته چې دا خپل د قامي ګوندونو یا خپل د قامي طریقو بجایه په نورو ګوندو باندې پسې دي ډېر په احترام خاص کوم ډېر په احترام 11 کروړه د پنجاب آبادي ده ورته په دا پنجاب کې وګرځېږئ یو خو به هغه خلک وي چې دلته به زموږ د جنوبي پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا تللي وي هلته به یو هوټل کوي یو کاروبار به وي نو به یا ستا د ملتپال ګوند جنډه پر ولاړه وي لیکن د هغه ځي لوکل پنجابی لوکل سرایکۍ نه سي راښکاره کولی چې ستا د دې وطن د یو ملتپال ګوند جنډه هلته درولي لیکن په افسوس دا خبره کوو زموږ په پښتونخوا وطن کې چې په پاکستان کې یو ګوند جوړ سوی نه بیا دلته جنډې ولاړي بیا د شمولیت پکې کړی خدای ته وګورئ خپلو قامي ګوندو ته راسئ دا غلط سیاست پرېږدئ دا خلک هېڅکله زموږ په ګټه نه دي تمام سوي دلته مخکې ملګرو وویل چې دلته دا تېر حکومت چې ولو اوس دلته جلسې کوي چې له موږ سره داندلي وسوله امریکې موږ ته دمکۍ راکړلې فلانا سازش وسولو د دغه خلکو حکومت ولو د دې خلکو په دا 3 کال حکومت کې چې د دې پښتانه سره څومره واقعې سوي دي تاسو یې تصور نسئ کولی عثمان خان د دوی په حکومت کې شهید سولو د دوی په حکومت کې د عثمان خان سره په سپینه ورځ دا عمل وسولو بیا د دوی حکومت ولو دا عمران خان یا د ده ټول کیبینټ تر اوسه پورې یو تاسیسي فیټ هم نه دی کړی او دا هغه عمران خان دی چې په لاهور کې هلته صلاح الدین نامي یو شخص ولو چې هلته د ATM د بینک هلته آفیس ته ورغلی ولو بیا مړ ولو ده پر هغه باندې سو موټو چنان افسر چیف جسټس دا ماته اکشن واخیستې انکوایري کمیټي یې جوړه کړله بلې خواته زما د وطن ځوانان شهیدان سول زما پر وطن باندې آفتونه رالل لیکن دا ټول خلک خاموش تماشایان ناست ول دا زموږ پر مسلو باندې نه ګایږي نه دا زموږ مسلې حل کول غواړي دا ټول چې دي صرف موږ استعمالوي نو خواست کوو عزیزانو چې د قام پر بینه سره یو ځای سي او عزیزانو نور وخت مو نه اخلمه ډېر ناوخته دی ټوله ورځ ډېره سره ګرمي وله تاسو دلته ډېر استقامت وکړئ ډېره وسله مو وکړه ډېر برداشت مو وکړئ زه یو وار بیا هغه الفاظ یادوم چې زما سره هغه الفاظ نشته چې ستاسو شکریا په ادا کړمه خاص کار نن چې دلته کم سیاسي ګوندونه راغلي دي لکه عوامي نیشنل پارټۍ او د دې صوبایي صدر اصغر خان اچکزی پښتونخوا ملي عوام پارټۍ د دې صوبایي سیکرټري اطلاعات ګران خوشحال خان کاکړ شرمیل علانور صاحب او د دوی ټول ملګري د عوامي نیشنل پارټۍ ټول ملګري د هزاره سیاسي کارکنانو مشر طاهر هزاره او د دوی هزارهګان ورونه ټول ملګري زمین خان چنګیزي او دلته د انډیم احمدجان لالا ارون بازی او د دوی سره راغلي ملګرو د دې ټولو د زړه د اخلاصه شکریا ادا کوو چې دوی نن رالل د دې ملي شهید ملي اتل پتلین کې له موږ سره شرکت وکړي تاسو دې هر کله الله پاک راولي او دا یوه خبره کوو عزیزانو چې دلته د علي وزیر خبره هم وسوله ملګري پر وغږېدل د دې دپاره به هم په ګډه جدوجهد کوو خو دا یوه خبره ستاسو په نوټس کې در کوم چې د تیرو 4 کالو څخه دلته زموږ په دې پښتونخوا وطن کې پر منظور پښتون باندې پابندي لګېدلې ده د کم قانون تحت لګېدلې ده نه دا اختیار آئین پاکستان دی تور کړی دی نه د انټرنیشنل دنیا قوانین دا اختیار ورکړی دی نه د پښتانه جرګه دا اختیار ورکوي دا د کم قانون تحت دلته دا پابندي لګولې ده چې منظور پښتون به دلته نسي راتللی منظور پښتون به دلته خپل د کام سره غمرازي نسي کولی منظور پښتون به خپل د کام په غم کې شرکت نسي کولی خواست کوو عزیزانو ټولو مشرانو ته خواست کوو چې راسئ ټول سره یو ځای سو دا ریاست ته ووایي چې ستا د پلار وطن دی چې ته به زما پښتانه زما مشران زما د وطنه څه بندی که چیرې موږ خاموشه پاته سولو دا د ریاست یو چال دی سهار به بیا دلته زموږ د دې وطن پر مشرانو باندې په وزیرستان او په خیبر پښتونخوا کې پابندي لګولې موږ یو د بله سره پرې کوي PTM دغه یوه خبره ډېره واضح ده ملک مجید هم اشاره ورته وکړله چې د پښتانه یووالی راوستلی دی هغه په دې صورت کې چې پخوا په دا وزیرستان کې د 16 کالو اپریشن روان ولو پښتانه هره ورځ وژل خو دلته دا پښتانه نه ول په خبر صرف په ټي وي کې دا پټي چلیدله چې پاک فوج کا وزیرستان में कामयाब कार्रवाई इतने दहशतगर्द हलाक نو دا دهشتګرد هم موږ ولیدل چې په جنوبي وزیرستان کې یو کور ولو پر هغه کور باندې دوی بمبار کړی ولو 11 کسان یې په شهادت رسولي ول په دا 11 کسانو کې یو د 1 کال ماشومه وله یو د 3 کالو ماشومه وله دا د هغه کور کم خاوند چې ولو د ده لوڼې ولې دی د
ټیکسي ډریور ولو چې کور ته راغلی پر کور یې بمبار سوی دی ټول کور یې شهید سوی دی ټول کور یې ړنګ سوی دی بیا هغه د علاقې خلکو د ده د کور میتونه راټولول په ډېره بخښنه سره هغه د ده نازکې ماشومانې لوړې چولې د دې بدن پرزې پرزې ولو هغه کلیوالا بدن راټولوي ده ته یې ویل چې موږ ته اندازه نه راکوي چې کم لاسونه د کم بدن سره ښخ کړو دا سره جلا جلا دي نو ده په اوښکو باندې د یو لور په ګوته باندې ګوتمۍ وله ده ورته ویل چې دا زما د مشرې لور لاسونه دي دا ګوتمۍ ما په اختر کې ورته راوړې ده خو د دې زیاته د افسوس خبره دا ده چې په دا بله ورځ باندې د پاکستان مشهوره چینل پر جیو نیوز باندې پټۍ چلېدله چې څوک غواړي موږ به تاسو ته ثبوت هم درکړو دا واقعه ښکاره کوله چې جنوبي وزیرستان به پاک پوچ کی بهترین کاروائی 11 دهشتګرد هلاک دا د یو کال نجلۍ دهشتګرد وله دا د 2 کالو ماشوم دهشتګرد وله نو دلته دا حالت روان ولو دا پښتانه ناخبره ول نن کم سے کم پی ټي ایم دا پښتانه دومره نږدې کړي دي چې دلته خو په جنوبي پښتونخوا کې پرېږده چې هغه د وزیرستان په هر کونج کې دی ظلم وکړي په کابل کې یې وکړي د دنیا په هر ځای کې چې پښتانه وي ټول پښتانه سره را یو ځای سي هر ځای موږ سره په احتجاج یو همدا رقم کې دلته په دا مسلم باغ کې د چا سره ظلم وسي په ټول وطن کې به پښتانه راوځي د ارمان شهید جنازه په 50 ملکو کې وسوله په 900 ښارو کې وسوله د عارف افغان جنازه په 50 ملکو کې وسوله دا یووالی دی که دا یووالی موږ لږ نور پر مخ باندې بوتی انشاءالله هغه ورځ نه ده چې ستا ارمانونه به پوره کېږي او باچا خان بابا به ویل و یو کېږو که نه ورکېږو نو عزیزانو نور وخت مو نه اخلمه ستاسو بیا ډېره شکریا ادا کوم د ټولو سیاسي مشرانو شکریا ادا کوم ستاسو لمنې دې همیشه د ګلونو ډکې وي خدای پاک مر وخت راوله ډېره مننه